دغه سوال مې کنه چې یو نفر نه سنمږي دغه لکه ماشوم یو د خلی او دغه سم درې میاشتې ماشوم یو د شودي ګوره دې زړه سره ګوره اره خور او مور سي ماشوم لري که په نسوي که پیدا سوی اوس که دا زنانم په تکلیف کیږي یعنی داسې تکلیف چې د دې ژوند ته خطره پیدا کیږي او یا دې بچي ته خطره پیدا کیږي په دواړو صورتونو کې که بچي ته خطره و که مور ته خپله خطره و دې ته روزه خوړل روا دي په اسلام کې یو زنانه وي د 4 میاشتو بچی په نس کې وي نو تکلیف سره مخ وي یا د 7 میاشتو 8 میاشتو بچی په نس کې وي اخیری وخت وي نو نسی کولای نو د دې لپاره روزه خوړل جایز دي کای طاقت وو بیا روزه دی ونیسي ښه خبره ده اوس ماشوم پیدا شوی دی د 3 میاشتو 4 میاشتو د ماشوم شیدې غواړي پالنه غواړي نو کدا اوس روزه نیسي هغه ماشوم لمرګ سره لوګي سره مخ کیږي نو دا بالکل کولای شي سیده دې ته څه شي ورکړي همدغه ماشوم ته روزه وخوري او شیدې ورکړي بیا ورسته قضایي راوګرځوي صحیح ده ان شاء الله بختره الله دې موږ د قرض بخري زر یو ډیر خیر اخري یو انسان ته نه تنمږي لکه سنمږي یو دغه کار کدا کار مې وکړ په ما دي خدای درې کړه طلاق لکه کاغه کار به تا نه وشي لکه دغه طلاق بیا کیږي خدته بیا د ټول عمر دی پر دا که زور باندې طلاق وای ورته ښه ننګرهاري مهرباني تاسو مې خلاص کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام کار مولوی صاحب ما یو پوښتنه کوله د رجوع په باره کې نو خدای دې وکړي چې یو 2-3 منټه وخت مونږ ته راکړي نو تاسو په اجازه باندې مونږ خو چې دلته مسافر یو په یورپ کې ژوند کوو نو دا رجوع په هغه کې مې درته یو پوښتنه کوله چې مثال اوس مونږ د شپې ویده شو یعنې پشلمي ته رجیګ شو پشلمي وکړو مونږ سهار وکړو بېرته چې بیا ویده شو یعنې ماسپښین مانځه ته رجیګ شو نو دغه د سهار پشلمي نه بعد چې تر ماسپښین مانځه پورې مونږ ویده یو نو یعنې دغه ورځې خوب خو هغه نه ورکوي ضرر خو نه رسوي د روژې د شپې څه شی کوئ لکه شپې خو خیر یا ویښ یا ویده یو شپې ویده یو خو یعنې داسې یو ورځ راځي چې یو ورځ هم پکې ویده یو خوب کوو تر دې ماسپښین مانځه پورې یعنې مانځه ته رجې کېږو دا اوس په صد ده اوس روزه ماته کړې ده که دې روزه نه ده ماته کړې نه اوس خو روژه ماته کړې تقریبا دلته 14 پنځه ټاکم 12 بجې دي یعنې د شپې هم ټوله شپه بیده یا سهار سره موږ پسې وکړیم پسې بیده سي تر ماسپښینه پورې بیده یې نه نه خو لکه شپې زیاتره پورې ناوخته پورې ویښ وي که نه یعنې شپې ټول داسې وخت چې کله کله داسې ټایم راشه چې اوزګار وي کار نه کوو نو اوس روژه ده کار نه کوو یعنې شپې ناوخته پورې ویښ وي ښه د شپې بیده سه د شپې بیده سه ښه یا غالبا په لړو به تیروي یا چکه به کوي نه هغه هېڅ شی هم نشته مولوي صاحب همداسې یعنې که درته اول خو د شپې خوب وکړي ښه یو څوک چې فارغه وي هغه د ورځې په روزه کې نه بیده کېږي د شپې دې بیده سي د ورځې دې ویښه تېروي او یو څوک د شپې کار کوي بیا د ورځې له پیسمینه وروسته دی بیده سي د ماسپښین تر وخته پورې د اذانه پورې نو بیا د دې دپاره دا خوب جایز د روزې ته کوم نقصان نه رسېږي ښه سمه ده مولوي صاحب مننه یعنې داسې سوچ وکړه چې موږ د شپې زیاتره کار پکې کوو دا عمر ورته الله مې سوچ مې وکړل د زړه سره داسې سوچ مې وکړل قربانه کړي سم بهترین سوچ مې کړی ده او د تا مسله مې په سوچ درته جواب کړله خوب روزه نه خرابوي یعنې که څوک سهار بیده سي تر ماسپښین پورې روزه نه خرابوي ښه خبره دا ده چې د ویښ پاتې سي او د شپې خوب وکړي صحیح ده د شپې پکې کړی و وخاري صاحب سوچ دې پکې کړی مهرباني وکړئ نعمت مهرباني مایک خلاص وکړه د دې مون کور نه تقریبا یو 25 دقیقې لري پیاده نو بل جمعات کې بعد له تراونه قیام اللیل کیږي آیا دا وکړو که ونه کړو د سنت له طریق نه دا اوس کیږي ځانو کې راجستر کړی د وقایل صاحب روژې نه بعد ګوریا په روزه کې اصلا کې دا یو ځل چې قیام اللیل وکړل په هغه وخت کې بیا کولی شي یعنی دوی دغه دی اول وخت تراوی نه وخت کړی دي که یاري کوي بیا دوباره بیا پسې کوي تراوی ختمي هغه یو غټ جماعت د غټ جماعت نه د څونه جماعتونه چې مونږ ښار کې دي د ټول امامان ټول یو ځای کېږي ورسره که عام خلک وي دوی یو ځای کېږي تراونه بعد یعنې د 11 بجو نه شروع کېږي تر 1:30 بجو د شپه پورې قیام اللیل کوي بیل ختم د قرآن وي بالکل پکې ورسره کولی شي حرج نشته بالکل جزاکم الله
رب د الله بندگانو لاس ټټ کړي دا داسې میاست ده نو یو سجده په دې کې بیا لدینه بغیر په لکونو روپۍ په خدای قسم کا پیدا کړی الله بندگانو دا بعض انسانانو ته زه حیران پاتې یم چې دا اوس له موږ سره دلته راسي وایي تراویح نسم کولی هغسې اتر رکعته شل ډیر انسانانو په دې جنجال و چې زه به څه کال مې اته رکعته کړي دي راتلونکي کال ته به بیا شل پوره کوم خو تر روزې راونه رسېدل مړ سو لاړل اوس هلته په قبر کې پروت ده وایي ولې کاشکې دي یو سبحان الله اجازت رب راکړي ماته چې دنیا ته لاړ شم یو ځلې سبحان الله ووایم بس یو ځلې سبحان الله ووایم د دې اجازت ماته رب العالمین جل وعلا راکړي دا لاندې ځمکې لاندې چې څومره مړي پراته دي دا د څه شي ارزو لري والله بالله ثم تالله دا د ټولې دنیا انسانان چې الله ورته وایي سي شل ثانیه وخت لري څه شي غواړي سي وکړي په کې دی به وایي یا الله ما له قبر نه یاري وباسي زه فقط یو ځلې سبحان الله درته ووایم رب مې دې قسم مې که ووایي چې زه اولاد وګورم ښځه وګورم پیسې مې راواخلم بانکونو چې دا ټولې دنیا بانکونه والله که ور وګوري دی به فقط ووایي چې ای رب العالمینه دومره وخت راکړه چې یو ځلې سبحان الله درته ووایم نو اوس رب العالمین ځوان درکړی زندگی درکړی دا عظیمه میاشتې درکړي دا په داسې لهو لعبه مه تېروسې ټول عمر دې له منافقت او له شیطانت او له رضالت او له خباثت ماسې وایي والله دا د شیطاني انسانانو کار داسې وایي اته رکعته تراویح کوه ابل ورته وایي شل رکعته کوه ابل ورته وایي چې شل دي نه دي صحیح ابل ورته وایي اته دي نه دي صحیح دا شیطانان دي دا انسانان نه دي دې سره د رب د عبادت او د بندګي غم نشته په والله دا شیطانان دي داسې خلکو خبره مه منئ کوشش وکړئ چې چا اته کولی ته دې سړي زوی څه 12 وکړه که چا 12 کولی ته دې سړي زوی څه شل وکړه که چا شل کولی وای دام کوم لس نور پسې زیاتې کوه اوس کوم زه هوټل ته بوځم په یو پلیټ کې مې یو خوراک درته راخیستلی وي او په بل پلیټ کې دوه خوراک وي ته په څه شي پسې ګرځې خاورې وخوري ها بالکل قاری صاحب په دوه خوراکونو پسې ګرځې په درې او په پنځو پسې که دا یو خوراک ته کښېني ټولو ته ځو ټوله یې اخلو نس دپاره کوشش کوي چې ډېر راجمع کړي او د رب دپاره بیا بلا وهلی یې سي یا خو بیا مې بیا قصه ګوري خو ما ویل دي چې زه ملغوسه نه کوم په دې روزه کې خو په دې روزه کې کله کله خیر اوس خو نو یعنې ډېره خو مې نه ده کړې که نه الله دې هدایت را نصیب کړي په عبادت کې کوشش وکړئ له یو بل نه مخکې سئ استقامت وکړي رب جل وعلا وپېژنئ د رب عبادت وپېژنئ سستي مه کوئ او تاسو که خیال کړی یو عجیبه تجربه زه درته وښیم تجربه د خپل د ځوان تجربه در سره شریکه کړم په دې روزه په تراویح کې چې څوک بحث کوي دا ټول بې المازه مخلوق ده منئ را سره که نه منئ بالکل همداسې ده قاري صاحب په دا روزو کې چې څومره انسانان بحث کوي یو ورته وایي اته نسه بل وایي شل دی بل وایي شل نسته اته دي دا ټول هغه بې المازه انسانان دي چې نه له روزې نه مخکې رب ته سجده نه کولې او نه په روزه کې غواړي چې ورته ویې لګوي بس همدا بحثونه یې را شروع کړي دي اته نسته او شل نسته او شل نسته او اته نسته دا د لمونځګزارو خلقو عادت په والله یې کوي والله ګوري دوستان زه ختم کوم دا اوس په روزه کې رب جل وعلا دې له موږ تاسو ټولو قبول کړي امين والله العظیم چې هره ورځ خلکو را سره جنجال وي وایي د خدای خاطر وکړه دا قرائت دې لږ اوږد کړه لږ یې زیات کړه دا وایي داسې مؤمنان دي پرون خو تقریبا غالبا دغسې یو نیم سل کسانو پورې خلق به نن په خدای قسم په لارو کې خلق ولاړو الله اکبر د چپلکو په ځای کې او د ما تر څنګه په خدای قسم نږدې مساجد دي د چپلکو ځای کې نه و د لارې کې ځای کې نه و د هغه سربیره لا په خدای قسم خلقو دا د اول سپینګیري خلق وایي دا قرائت دې لږ نور دراز کړي خدای خاطر وکړي ما په دې خلقو بوج کېږي الله دې موږ ته هم نصیب کړي په دې خلقو باندې بوج کېږي خلق په تکلیف کېږي تا یعنې ګوره دا ایمان درته ښیمه د موږ وال دغسې ورخوسې کې جوړې کړي او دلته ورخوسې کې او بل هلته داسې ورته راوټه ای واسکټونه ورته وباسو سم لکه دغسې نیسو غېږسې نیسو پهلواني کوو الله اکبر د الله بندګانو عذر درته کوم زارۍ درته کوم د رب خاطر وکړئ لاس ټیټ کړي
والله بیا به ارمان کوي په والله بالله ثم تالله بیا به ارمان کوي چې کاش کې مې په روزه کې رب ته دا سر لږ نورم ستړی کړی وای الله ته مې دا سر لږ نورم ستړی کړی وای الله ته مې دا وجود لږ نورم ستړی کړی موږ څه کوو بېلمازه انسانان به وي فرض لمونځ به لا نه کوي خدای به په تراویح باندې بحث کوي هغو ته وایي چې تاسې تراویح پرېږدئ فرض لمونځ وکړئ خدای مو غرق و تباه کړه بالکل راځئ قاری صاحب یو خواهش کولی شم وکړه بیا خواهش د رب رضا لپاره یو قرائت مونږ ته کوي د رب رضا لپاره د رب د رضا دپاره خو کش کې تل اشاره پسې ولاړ وای چې بیا دلی همدا اوس شوق مې راغی همده لپاره مې ویل شوق مې راغی قرآن خو سبا بیا ان شاء الله نو نه هلته عربي غالبا دغه کوي عربي د ډېرو خلکو موبایلونه په لاس کې ونن مې ورته کتل نو نه همدا اوس مو ویلې ما شوق راغی د چپلاقو ځای ته مې شوق راغی خیر راځي په خیر ان شاء الله بیا زه کوشش کوم چې راځي دلته یو نفر ډېر زیات ماته دا کې ټاکي زه ورته خبره کوم نادیا سسټر your account is private we can't pick you up you have to request and then we can pick you up عرب خور ده دا غي account private دی زه نشم جګولای تاسو ما ټک کوي پاره کې دلته کوم خور د ماشوم ماما علیکم قاری صاحب محترم وعلیکم السلام تو اوس ماشوم یې نه ښه دا د اول درواغ په روزه کې سړی دروغ نه وایي مهرباني وکړه نه ما ماشوم نه یم دا نن مې خالي کړی دی په نامه کې د دروغ ویلي دي د زړه سره مهرباني دا دروغ یو نه ده دروغ په توم لیکل کېږي د زړه سره د ټولو به ځان وساتي ښه صحیح ده قاری صاحب محترم بدل به خپل نوم به کېږي ښه مهرباني وکړه قاری صاحب محترم دلته دا کټ د سپرو د دې کې یو کس د کېږي او مخقبله هم دغه سي دا پکې د غرمې مو دی او د شپې د کټ کې ناست دي کنه نو چې دې مخقبلې ته مونږ کې او دا کټ کې یا پروت یا ودې جایز لکه مونږ دا کس پاس او مونږ کس بې له ضرورت قبلې ته پښې غځول دا بې ادبي ده خو مثلا یو څوک زړه کې دا نه وي چې زه توهین وکړم یا څه شی وکړم ځای نه وي یا بله طریقه نه وي نو هغه په خوب کې پښې د قبلې طرف ته غځوي په دې کې شرعا کوم حرج او مشکل نشته لیکن کینیت بیا ادبي وي یا بل څه شی وي بیا د ځان جنې وساتي له دې نه د قبلې طرف ته رب العالمین وایي ستاسې مخ کوئ د لمانځه په وخت کې پښې ورته اوکې هغه داسې کټ کې پروت دی وده دی زه مخقبله دا کټ داسې پروت دی وده باندې مخقبله داسې ده زه د مخقبلې ته مونځ کوم هغه وده دی په کټ کې دا مونځ دا کټ زه پاسم د خوب نه مونځ کوم که نه دا پروت دی پکې خوب نه پانه سوم دا داسې طرف ته وکړه چې هغه طرف کې څوک نه وي او یا چې لمونځ کوي د لمانځه مخې ته د یو داسې یو دومره څه دروسې دومره دغه ولري یو شی د مخې تږده صحیح ده نو بیا که هغه د مخ کې وي پاک نه لري پروا نه کوي ستره د مخ کېږده هغه یا یو ترموز وي یا یو بوتل وي غټ بوتل وي یا یو جګ بالغ وي یا یو بل شی وي نو هغه د مخ کېږده تر څو پورې د تالمون صحیح صحیح ده صحیح ده قاری صاحب محترم چې نن دلته نه جمعات شته او نه هغه شته ډېر لرې دی دوستان دا لایو در سره پورته کوي ماشوم صاحب یوه پوښتنه دی بس انشاءالله بیا بله شپه کې به وخت درکړو قاري صاحب ته اواز نه ورځي اخلاص وکړئ بابیل دا لایو در سره پورته کوي بیده مه کښېنئ د ما د موبایل نه یو کلمه جنې راوځي بیا بله کلمه جنې راوځي خدای دې هغه هم غازي موبایل د قاري صاحب آفرین چې تر اوسه یې تاب راوړی په خدای دغه موبایل خو نن په ما باندې تور ولګاو د روابطو سره جنګېدلی هغه خوارکی لږ هغه و سوء تفاهم ورته پیدا شوی هغه ورځ تاسې ورته ویلي دی یو هغه وکړله اخلاص وایي داسې کوو مسې کوو ما خو صحیح ورته ویل چې بابل جان سره رابطه کوه هغه ویل چې موږ د زړه رامات کړو اوس داسې خو مې د قاري صاحب هغه مې نه ورته ورکړی دوستان تاسې دا لایف شیر کړئ 100 زره ته شیرینګ ورسوئ دا سکرین هم 2 میلیونه ته هلې زمریانو جزاک الله دلته خلک سوال کوي چې څوک دا ګیره خیروي یا ګیره کموي یا ګیره بالکل نه لري هغه شا کې مونځ کېږي ټول خلک ما پکې منشن کوي غوره عمل بهتره عمل دا ده چې کوم امام په سنت طریقه باندې برابر او په هغه پسې لمونځ وکړي ما ته خو دوستان وایي سکرین ودرېدل لایف هم کمنټونه هم راته ودرېدل هېڅوک راته نه ایسي خو خبرې اواز مو راځي والله دې خیر کړي نو کله که څوک په سنت طریقه یو امام برابر وي نو بیا د ده دپاره اولا او بهتر عمل دا ده چې په سنت طریقه باندې برابر وي په هغو پسې لمونځ وکړلی شي او که چیرې ټول همدغسې اوس خو ماډرن زمانه ده نه اوس خو د مسجد امامانو هم په ګیرو کې نقشې جوړې کړي دي د خدای غیر کړي وهي قاري صاحب نو بیا که ټول همدغسې د هندوانې شکلونه لري نو بیا په ټولو پسې خپل لمونځ کوئ
خپل منځ اجر رب العالمین جل وعلا درکوي. ښه الله اکبر. باور صاحب مایک مخلاص کې پوښتنه مو کړې. زه هم په خپل وار سره ټول د مجلس ګډونوال د سلامونه احترامات خصوصا قاری صاحب ته. نو یو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم، پوښتنه خو مې دا ده په انګلیش کمنټ وکړي، په انګلیش باندې کمنټ وکړي دوستانو چې ما ته راښکاره سي. خو دلته خو راښکاره کېږي دا دلته ولې بند شول په دې موبایل کې چې هغه لایف ده په دې کې ولې بند شول؟ دلته خو د ښکاره کېږي په دې بل کې. قاری صاحب دلته تاسې د موبایل شا کې لاس وهي یا موبایل مو ګرم راغلی که نه؟ که ګرم راغلی وي دلیل هغه ده یا نه ده سوړ ده. دا د ریپورټ وجه ده. ښه باور صاحب مهرباني. نو ما د قاری صاحب نه پوښتنه کوله. پوښتنه خو مې دا شی ده چې قاری صاحب محترم موږ په سفر کې یو، نو بیا سفر هم داسې سفر دی چې خپل ځای ته نه بیخي ځو نه، موږ دوامدار دغه مونځ مسافرانه وکړو که څنګه وکړو، موږ نه دا ځای کې ورک دی. نو که داسې یو څه معلومات راکړې. ولې د زړه سره یو څوک په پېښور کې اوسي یا په کابل کې اوسي، اوس دی د کابل ته سیدی بیا په میاس کې دی یو ورځ راځي یا 2 ورځې راځي، یا پېښور ته دی یو ورځ راځي 2 ورځې راځي، یا په عربي هیوادونو کې مثلا ریاض د کوټه په ریاض کې ده، سعودي عربستان کې په میاس کې یو ورځ راځي، نور ټول په وطن کې ګرځي، یا په دوبۍ کې ده مثلا بیا دی په نورو ځایونو کې ګرځي، یا په نورو داسې د قیاس کړي اروپایي هیوادونو کې. اوس داسې له کور نه ووتل چې تر 80 کیلومتره یې سفر زیات سول، نو د دې دپاره دا اول شرط د سفر د لمانځه دپاره راغله چې د دې دپاره سفر لمونځ روا سول. اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې دی اوس ځي له د خپل ځای نه ځي، له کابل نه قندهار ته ځي، له پېښور نه کوټې ته ځي. اوس دی په دغه وخت کې دغه کوم ځای ته چې دی ځي دی ورې څو شپې کوي، که یې تر 15 زیاتې کولې هلته بیا به سفرانه لمونځ نه کوي. په لارې تر هغه ځای چې ورسېږي سفرانه لمونځ به کوي. اما چې ورې ورسېدل نور به دی ورې مقیم سول، مقیم مسافر سول، پره لمونځ به کوي، که 60 شپې کولې 25 یې کولې 13 کولې سفرانه لمونځ پره لمونځ به کوي، سفرانه به نه کوي. اوس که دی ځي په یو ښار کې بل ښار ته ځي ورې 1 شپه کوي 2 کوي 15 کوي، دی سفرانه لمونځ ورته جایز ده. خو اوس دی که یو مسجد ته ځي هلته اول جماعت د ماسپښین ولاړ ده، چې ورورسېدو جماعت ولاړ ده، دی به له جماعت سره پره لمونځ کوي، نیت به د سفر کوي خو لمونځ به پوره کوي. که تنها لمونځ کول بیا د دې دپاره سفرانه لمونځ جایز ده، کولی سي، کوم حرج او مشکل پکې نسته. مننه قاری صاحب. خبره دلته ماته چې لږ واضح شي، لکه تا 15 ورځې وښودلې، موږ ځو تقریبا هلته یا نیم ساعت یا 2 ساعته دا تېرو، بیا په لاره 3-4 ورځې، خو تقریبا زه په 9-10 میاشتو کې کال کې هغه خپل ځای ته نه ګرځم چې په کوم ځای کې مثال ما اتاق دی یا شی دی، لکه دوامدار زه همداسې تقریبا خپل ځای ته تګ نشته پکې، ځکه چې خو دورې تګونه دي، یوې خواته بار وړه بلې خواته، خو شپه یا 2 شپې دې نه اضافه نه کوو. نو زه به دوامدار هم دا مسافرینه لمونځ کوم. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دوامدار سفرانه لمونځ ورته جایز ده، او د نورو د امام محمد صاحب چې د امام صاحب په شاګردانو کې ده، یا د امام شافعي صاحب یا د امام احمد بن حنبل صاحب، هغه وایي چې نه پوره به کوي، ځکه دا د تا کار روزګار جوړ شوی دی، هغه وایي پوره به کوي. نو بس خلاص مسافرانه لمونځ درته جایز، مسافرانه لمونځ درته جایز. زه خو نو د امام ابو حنیفه په مذهب یم، خو همداسې مسافرانه به بیا کوو. صحیح. او سفرانه لمونځ درته جایز ده. ډېره مننه، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې. که نور څوک راښیږوي دا نه زه به مکور کړم هغوی ته. د انګلیش کمنټ تاسې وکړئ، د انګلیش کمنټ وکړئ، د انګلیش کمنټ وکړئ. ښه راځئ په خیر. علي بارک الله فیکم. تکمان مایک د خلاص کړه. دا کس ولې وتښتېدل؟ هغه قاری صاحب خوب ورته نه وخت تم د اسلامي وخت وو. دا اجازه ته ولې وانه خیس؟ اجازه یې واخیسته. واخیسته په چش کې واخیسته. کامنټ کې ولیکو چې اجازه مو ولې چې تاسو خبرې کوئ. ته مصروف یې.